أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. دی رکونا د سورة آل عمران دویم حصہ بیانیږي. دې کې اثبات د رسالت د نبی آخر الزمان کولای کیږي په دفع د شبهاتو د معترضینو سره، یعنی کم خلک چې اعتراضات کوي دا غوی اعتراضونو جواب ورکړلی شوی دی. کم اعتراض چې دوی په رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کړی دی او د اعتراض کوونکو قباحتونو بیانولو سره، نو دې آیت مبارکه کې د دوی یو قباحت ذکر کیږي چې تاسو اعتراض کوونکي په نبی آخر الزمان باندې یهودیان او نصرانیان، عیسایان، تاسو د خپل حقانیت ثابتول لپاره دا خبره کوي چې مونږه په حق یو. یهودیان وی مونږ ځکه په حق یو چې ابراهیم علیه السلام یهودیو، او عیسایان وی مونږ په حق یو ځکه چې ابراهیم علیه السلام عیسائی او نصرانیو. نو د دوی دعوا د ابراهیم علیه السلام د یهودی یا نصرانی کېدلو داغی غلطواله ثابتوي. نو فرمایي چې تاسو ابراهیم علیه السلام ته څنګه یهودی وایي؟ یهودیت خو د تورات د نازلېدلو نه ډېر وروسته یهودیت په وجود کې راغلی دی. د یهودیت ذکر خو په تورات کې هم نشته، او عیسایان چې هغه ابراهیم علیه السلام ته د عیسایت نسبت کوي، حالانکه عیسایت چې دی دا د انجیل نه ډېر وروسته په وجود کې راغلی دی. نو او ابراهیم علیه السلام چې دا خو د تورات او د انجیل د نزول نه ډېر مخکې تیر شوی دی. نو کم شی چې ډېر وروسته جوړ شوی دی د هغه شي نسبت کول هغه چاته کم چې د هغې نه ډېر مخکې تیر شوی دی، دا یقینا هغه بیوقوفي ده. نو فرمایي چې یا اهل الكتاب، اے اهل کتابو، لم تحاجون، ولی تاسو دلیلونه قائموي، دلیل نیسئ فی ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام په باره کې چې ابراهیم علیه السلام چې دی دا په یهودیت باندې یا په نصرانیت باندې وما انزلت التورات والانجیل، او نه دی نازل شوی تورات او انجیل الا من بعده، مگر د ابراهیم علیه السلام نه ډېر وروستو. او بیا یهودیت او عیسایت دا خو د تورات او د انجیل نه هم وروسته راغلی دي.